تر هغه ساعته یوه ښځه د خاوند حق د الله حق نشي ادا کولی تر څو یې د خپل خاوند حق نه ادا کړی. د الله رسول فرمایي که چیرې یوه زنانه په داسې حال کې مړه سوه چې خاوند ځینې راضي و دا جنتي ده. د الله رسول فرمایي که یوه ښځه 5 وخته لمونځ فرضي روزې او د خپل عصمت د خپل عزت خیال ساتي او د خاوند فرمانبردارۍ د الله رسول فرمایي چې دا مړه سي و دې ته اختیار ورکول کېږي چې کوم جنت لره ځې پر کومه دروازه ځې هلته ولاړه سه. د الله رسول فرمایي زما که چیرې د بنده سجده و بنده ته وایي ما به ښځې ته ویلی چې خپل خاوند ته سجده کوه. دومره ظالمانې دي. هلته بیا د انجیو زامن وایي مولوي صاحب تا ښځو ته دا وویل زه تا هم ورسره ښه یم تا هم ورسره ښه یم دا ته نه یې ته خو په دې پریشانه یې زه تا ورسره ښه یم چې داسې ښځه هغه بغیر له شکایته بل کار نه لري او بیا د طلاق ځای راشي و ما طلاق راکړه زه ځم زه کور ته ځم طلاق راکړه مه کوه ښځې مه کوه ښځې طلاق ډېره بده نه 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 ستاسو بیا د هغه بعد څوک ډېر ژاړي ته ژاړې که دی ژاړي دا ژاړي په خپله خوله طلاق غواړي. د الله رسول فرمایي د جنت بوی هم ورباندې حرام دی. حتی د جنت بوی چې دی هغه پر 40 کاله پر فاصله باندې هغه بوی محسوسیږي خو دغه ښځه به د جنت بوی هم ونه ویني چې کومه ښځه د خاوند سره ناجایزه کوي ظلم کوي. د الله رسول فرمایي نو به زه یو علاج در وښیم چې د کوم چا ښځه بې پردګي کوي هغه دې په کور کې در کور د باندې دی ناست دی یو سړی په لورو په خورو په کوروالا باور نه لري وایي که ولاړه دوکانو لره پلانی واده و شاپینګ لره مطلب یا یو فنکشن لره ما بې عزته کوي نو هغه دپاره دا دی چې په کور کې کښېنوه او که چیرې ته وایې چې یاره دا ډېره بد زبانه ده د الله رسول فرمایي بس خاموشي اختیار که د هغه خاموشي به ستا دپاره په کار درسي که ته خاموشي نه اختیاروې هلته دای دلته ته نو د هغه څه به ډېر کور وران سي. خو دې زنانو ته خواست دی مه کوئ مه کوئ دی والله بله پیدا کړي دی والله بله پیدا کړي ته به یې د هغه سې او د الله رسول فرمایي بني اسرائیل الله پاک د ښځې د وجې هلاک زما امت هم د ښځې د وجې هلاکېږي. دا سړي مې ډېر زړه وسوځل سو اریان مې مشوره مې نه دی زه څه مشوره ورکړم ورته وایم چې طلاق یې کړم نو طلاق به نو څنګه نو بچیان او کور مظهر جن جانان په باره کې راځي ډېر الله والا بزرګ تا نبي صاحب فرمایي کور والا یې ډېره بده ښځه وه ډېره بده ښځه وه بیا چا ورته طلاق یې کړ نو طلاق یا په کور کې مطلب هغه څه مژکان بیا چا ورته پښې مشي وساته هغه پښې وساته مژکان بل کور لره ځي نو ولې د بل چا کور خراب کړه درته ویلی ښه طلاق یې هغه طلاق یې کړم نو بیا بل څوک وکړي ولې د بل کور خرابوم زه لا ډېر یم چې په دغه مصیبت اخته سوی یم. نو نیکه صالح ښځه چې د هغه ډېر لوی نعمت دی او دا ډېر کم دی بیخي ډېر کم خدای پیدا کړی دی بیخي ډېر کم یې پیدا کړی دی چې هغه د خاوند ځینې راضي او بیا جبه بله خبر دا انجیوز والا او دا څه غوړان مړانې دي دا د بل د ښځو ډېر خیال ساتي نه د بل د ښځې حق غواړي د خپلو ښځو حق یې نه دی ورکړی بس نو په ښځو خوا به دوی انو ملایانو ته یې ولې د ښځو حق نه بیانوئ انو ملایانو تاسو ولې داسې کوئ ها سړیه که د هغه خبرې ما در ښوولي دي د هغه هم ما در ښوولي دي خو خبره دا د عاجزانو زه به د خپلو خوندو ته وایم چې مه کوئ ظلم مه کوئ ورځ دوې به یې سبا به مړ یې بیا به وایي چې زه په کفن کې کتلی سم که یا بیا به وایي زه قبر له ورتللی سم که یا بیا به وایي چې زموږ زاړه تصویرونه دي ویې سوځم که څه نه 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 دا خبرې به پرېږدو الله پاک دې موږ ټوله وساتي الله دې زموږ خویندې زموږ لوڼې زموږ بچیان هېڅ چا ته الله توفیق نه ورکوي چې هغه بیا خپله کور والا جنې زهیره یا د هغسې مطلب خاوند جنې زهیرې ناراضه یې الله دې موږ وساتي دا خبره ختمه